دلته رالم دلته کېناستم دا تاسو چې کوم کار روان کړی دی د عوام دپاره خدمت روان کړی دی ځکه حکومت خو هر څه نشي کولی چا ځان ته ورسوي که نه نو ماشاءالله غریبانان خلک دی چا له مشین ورکړی چا له څه ورکړی نو په دې الله هم ډېر زیات خوشحالېږي الله یې تاسو جزای خیر راکړي تاسو راشئ تو سره منډې تړلې وهئ ما دا پروګرام ولیدو ډېر زیات خوشحاله شوم زه خدای دې هر چا له دا توفیق ورکړي هر چا له دا وس ورکړي چې د پوره انسانیت فکرمند شي او داسې منډې تړلې وهي دو سره او راځي دا پروګرام کې وګورئ تاسو دونه لرې نه راغلي دا پروګرام د بازو ټوله غریبانان یې ښځې راغلي دي د یو ټیلرۍ مشین تاسو ورکړئ تاسو ته خو پته نه لګي پته نه لګي څومره کورونه کور کې واړه واړه بچو له رزق چې دی موندی شي ځکه جامې ګنډل شي یا ګلکاریانې شي یا نور څه شي نو تاسو دې الله خوشحاله کړي الله تاسو جزای خیر راکړي او الله دې څومره چې دی زما ملګري دي یا څومره مسلمانان ټول زما دا خواست دی چې داسې تنظیمونه جوړ کړي او د عوام دپاره داسې چې منډه تړلو وایي ځکه هر سړي نن سبا در غریبي ده کونډې دي اجزانانې دي تورسرې دي نو خدای به تاسو جزای خیر راکړي ډېر زیات خوشحاله شوم اوس مې دې ملګري ته ویې مې داسې یو وخت مې دې کلي ته په پروګرام نه راتلم نن تاسو داسې ښکلي پروګرام نه رالم د عوام خدمت او زما خو ټولو خلکو دا خواست دی چې خپل الله اوس باندې ځان وسپارئ الله به هم داسې عزت راکړي الله به هم داسې وچمکوي هېڅ هم نه په کار نه راځي دغه په کار راځي دا عزت په کار راځي تاسو راغلی دغه ټول مونږ ته پاسېده کېناستو ټول راته خوشحاله شو نو ټولو خلکو ته مې دا خواست دی چې خپلې زندګیانې بدلې کړي په خپل الله ځان قبول کړي دا زموږ احمد امیر صاحب دی الله یې زندګي بدله کړې ده زه د ده اصولي یم وګوره څنګه خدای چمکاب کړی دی ټولو ته مې خیال خواست دی چې ګډېدو کې خوند نشته په نصیحتو کې خوند نشته الله سره تعلق جوړ کړي او داسې ځان چې دی کا الله باندې ځان وسپارئ الله جل جلاله په موږ باندې رحم کړی موږ څونه ملګري دا هم درخواست دغه شان دا یو شوبه جوړه کړي دا شان د غریبانو خلکو یو مدد وکړي به دې شکر دی یو معذور انسان ته سیکل ملاو شي دا شان یو ماشینو ته ملاو شي دغه څونه پیدا شو یو انسان ته تکلیف ملاویږي څونه سخت ګناه دی انسان هیلپ کوي هغه ته څونه نیکي ملاویږي رونو بیگان په دې لاک لاک ټول مرګره د دا نصیحت ان شاء الله بیا پر خدای ته منظر تاسو نیت وکړئ د اعظم کوي بیا پر خدای ته موږ هم ان شاء الله دا نیت تاسو خپل کاروبار روان